د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره 20 آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د هغه خلکو د اعتراض جواب ورکړی و، کم خلک چې په قرآن کریم باندې اعتراض کوو، منافقانو مشرکانو، چې دا څنګه الله مثالونه بیانوي، د هغې جواب شوی او بیا د فاسقانو خلکو یو 3 صفات بیان شوي. اوس که تاسو ته یاد وي نو د دې نه مخکې خبره د توحید روانه وه. الله ټولو خلکو ته ویلي چې بندګي به خالص زما کوئ. منځ کې د دغه اعتراض جواب په کې هم راغی او بیا د فاسقانو صفات په کې هم بیان شو. نو خبره اوس بیا توحید ته واپس کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوئ تاسو د الله نه، یا څنګه کفر کوئ تاسو په الله. وکنتم امواتا فاحیاکم، او وی تاسو نش نو الله را ژوندي کړئ. ثم یمیتکم، بیا به وجني تاسو. ثم یحییکم، بیا به را ژوندي کوي تاسو. ثم الیه ترجعون، بیا به د الله ته واپس کړی کیږئ تاسو، یا ورګرځولی کیږئ تاسو. دا اوس بیا د توحید دلایل دي. رب العالمین یوازې د بندګۍ حقدار دی. یو څو دلایل پې نور واوره. نو یو دا چې انسان د نش نه بعد پیدا کړی دی، د نشوالي نه بعد پیدا شوی دی، بیا د هغې نه بعد پې مرګ راځي، بیا به یې را ژوندی کوي. دا کار یوازې د الله نه او بل څوک نشي کولی. او بله په دې کې دا سوال چې دی کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو په الله، څنګه تاسو د الله نه انکار کوئ. دلته تعجب دی او زورنه ده. تعجب پکې هم دی، زورنه هم ده. یعنی څنګه د هغه الله نه انکار کوئ چې هغه دومره قادر ذات دی. بله څنګه د هغه الله نه انکار کوئ چې ستاسو د وجود په دنیا کې دا خو د هغه د لاسه دی، هغه تاسو پیدا کړي. نو د هغه رب نه دې سړی انکار کوي، د هغه توحید دې نه مني. کوم رب چې دا انسان پیدا کړی دی، دا مخلوق یې پیدا کړی دی. نو دا څو مرحلې په انسان باندې راغلي. اولنۍ مرحله دا ده چې وکنتم امواتا، تاسو نشوئ چا د سره یادولی نه. بیا د هغې نه بعد فاحیاکم، نو تاسو پیدا کړئ، سای د پکې واچوله، دنیا ته راغی. ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړه کوئ چې کله نیټه پوره شي. ثم یحییکم، بیا به تاسو د قیامت په ورځ راپاڅئ او بیا به هغه ته واپس کیږئ. ثم الیه ترجعون. سورة غافر کې دي که نه، قالوا ربنا امتنا 2 واحییتنا 2. تا 2 پیرې موږ وجلي و، 2 پیرې دې را ژوندي کړي. نو وجل خو دا یو پیر دی، خو هغه مرحله چې انسان پکې د سره سنو هغه هم یو مرګ. او قرآن کې دا خبر الله ذکر کړی ده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په انسان باندې داسې زمانه هم راغلې ده چې دې د سره چا یادونه. دا خو د هغه الله قدرت چې د دغې مرحلې نه بعد بیا د انسان دنیا ته راوستو. او هغه انسان چې د سره چا یادونه، په هغو کې بعضو بیا د الله سره مقابله شروع کړه، د هغه د توحید نه انکار وکړو، د هغه د بندګۍ نه انکار وکړو. څومره لوی ظلم دی.
او څومره زیاتی دی. ثم الیه ترجعون. نو دلته فایده دا راووته ګوره چې که صرف مرګ وی د ژوند نه بعد مرګ او په دې سره خبره ختمېدی نو بیا به مرګ د ډېرو ژوندو ارمان وي چې به موږ دا مرګ رالی چې خبره ختمه شو. خو الله وایي چې نه، د مرګ نه بعد بیا ژوند دی او بیا واپسي د الله ته. او هم دا مناسب دی د رب العالمین د شان سره. وجه دا ده چې که چېرته د انسان دقه شان پیدا شوی وی که نه، او دا پیریان چې بس خوراک څښاک او بیا مړه شو، قصه ختمه شوه، خاورې شو، نو دا مناسب نه وي د الله د شان سره. دا خو بې حکمته کار شو. هسې را دومره غټه دنیا پیدا شوه، نو دې کې حکمت دی. حکمت هغه دا چې د امتحان دی او د دې بدله به په آخرت کې میلاویږي. اوس د الله د قدرت یو نښه به هم ذکر کېږي، د توحید یو نښه بله، او دا خبر به هم ذکر کېږي چې رب العالمین څومره احسانات کړي دي د دې انسانانو سره. بیا هم په دوی کې چې دی نو بعضو د دغه الله نه انکار کړی دی، د هغه د توحید نه انکار کړی دی، کوم الله چې ورسره د احسانات کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خاص الله غزات ته چې پیدا کړي دي ستاسو د فایدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول. د عالم الله رب العزت عالم سفلی، عالم سفلی د ځمکه او علوي اسمان، د اسمان خبره هم را روانه. رب العالمین د عالم ټول د انسان په خدمت کې لګولی دی. احسان ته وګوره د الله او کرم د الله او نعمت د الله. هو الذي خاص الله غذات خلق لكم ما في الارض جميعا. پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره، یعنې ستاسو د فایدې دپاره، ما هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. نو دا اوس د الله د توحید نښه هم ده، ځکه چې دا کار د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی. نو دلیل دی په دې باندې چې الله د بندګۍ حقدار دی، څوک به د هغه سره برخدار نه جوړه. دویم دا نعمت د الله دی، احسان دی. نو چې څوک د سره احسان وکړي او څوک د سره ښه وکړي نو بیا به د هغه احکاماتو ته غاړه ایږدي، د هغه نافرماني به نه کړي. په وچه او په لمده کې چې څه دي دا ټول رب العالمین د انسان په خدمت کې لګولی دي. که هغه ونې بوټي دي، که هغه معادن دي، که هغه حیوانات دي، ځناور دي، که د اوبه دي، دا ټول هر څه الله رب العزت د انسان له پیدا کړي دي. څه نعمتونه چې په دې ځمکه کې دي او بیا مسخر کړي دي د انسان ته. دا کمزوری انسان، دا معمولی غونته کې انسان راولګي نو څه کارونه دی وکړي، څومره ترقي ورته وي، څومره نعمتونه هغه دی استعمالوي. دا هر څه الله مسخر کړي دي. نو دلته یو خبره بله یاده کوي، دا دلیل دی د آیت چې څه چې په ځمکه کې دي اصل دا دی چې دا ټول مباح دي. اصل دا دی چې څه چې دي دا مباح دی، حلال دی د استعمالول. ځکه چې الله وایي لکوم ستاسو دپاره پیدا کړي، چې زموږ دپاره پیدا کړي دي نو بیا ټول حلال دي، الا چې الله او د الله رسول وایي چې دا شی حرام دی، هغه به حرام دی. نو حلال ډیر شو که حرام ډیر شو؟ حلال ډیر شي. بله مسله دې نه دا راووته د ځان نه به خود ساخته تقوا نه جوړو. بعض کسان د ځان نه خود ساخته تقوا، خصوصا زموږ په دې ملکونو کې بعض مولیان، پیران، مریدان د ځان نه یو تقوا راویستې او هغې ته دین وایي، حالانکې هغه دین کې نه وي. حلال شی به او بس دې خلکو ته به وایي دا حرام دی، او که حراموي یې نه نو شک به ورته پیدا کړي دا داسې کېږي او دا داسې کېږي، او هغو باندې به حلال شی هغې کې به شکیان کړي. ګوره رب العالمین دا هر څه زموږ دپاره پیدا کړي دي چې ټوس او ښکاره او مضبوط دلیل د سره نه وي چې دا شی حرام دی، هسې به د الله بندګان نه تنګې، نه به د الله بندګان په شک کې وراچي. دا خود ساخته تقوا نه چلیږي. او دا په دې عجمو کې دا خود ساخته تقوا بیا ډېره په نسبت د عربو، او په عجمو کې بیا زموږ دې طرفونو ته ځان نه به سم داسې یو
داسې تقوادار جوړ کړی چې هغه تقواداري د حدودو نه وړېدلي د الله په بندګانو باندې به حلال شي نه حراموي. دلته الله وایي هر څه پیدا کړي به ستاسو لپاره دي. مطلب دا نه شو چې هر شی حلال دی، نه دا خو اصل قانون دی چې اصل دا دی چې هر شی حلال دی الا هغه چې الله او د الله رسول حرام کړي. لکه اوس موږ ته ویلی شوي دي چې زموږ دپاره څاروي حلال دي، کم پکې حرام دي هغه ذکر شوي دي چې دا قسم دا قسم دا قسم. دغه شان نور داسې د خوراک شیزونه دي چې هغه اصل حلال دي، بعض شیزونه الله وایي دا حرام دي دا حرام دي دا حرام بس. نو حلال ډېر دی حرام لږ دي. په دې کې چې یو سړی په حرامو پسې ګرځي که نه دا نور هېڅ هم نه خو دا د بدبختي ده، نور هېڅ هم نه خو دا د بدبختي ده او د تباهي ده. خپله تباهي په خپله کې ځان په خپله په تاوان کې وراچي. د هغې نه بعد الله رب العزت بیا د اسمان باس کوي. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه اسمان ته، فسواهن 7 سماوات، بس برابرې جوړ کړل و اسمانونه. وهو بكل شيء عليم، او هغه الله په هر شي باندې پوهه دی. دا اوس د توحید بله نښه او د الله احسان هم دی، هغه دا چې رب العالمین د ځمکې نه بعد بیا د اسمانونه پیدا کړي دي. سورة النازعات کې دا دی چې والارض بعد ذلك دحاها، ځمکه د هغې نه بعد غوړولې ده، خوره کړې ده. نو کیدای شي یو سړی دا وګوري چې یاره قرآن کې خو همیشه دا راځي چې الله ځمکه پیدا کړه بیا اسمانونه پیدا کړو. نو په دې کې الله څنګه وایي چې ځمکه د اسمان د پیدایش نه بعد خوره کړې ده؟ نو جواب دا دی چې یو پر الله د ځمکه پیدا کړه، بیا اسمانونه پیدا کړو، و اسمانونه د هغې نه بعد یې دا ځمکه چې دی دا وغوړوله. نو پیدا شوي د ځمکه مخکې وه. الله خو دا نه دی ویلي چې والارض بعد ذلك خلقها چې دا ځمکه یې وروسته پیدا کړې، نه الله والارض بعد ذلك دحاها، صرف یې غوړولې ده، خوره کړې ده، څه چې پکې دننه و هغې ترې راویستي دي. نو دا واضح ده الحمدلله. دې کې داسې څه نشته چې انسان ته اشکال پیدا کوي. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، رب العالمین و اسمانونه جوړ کړو په یو بل د پاسه. او څنګه چې د اسمانونه ودي نو دغه شان ځمکې هم ودي د یو بل نه لاندې. ومن الارض مثلهن، قرآن کې دا خبره ده. او دغه شان په دې اندازه الله ځمکې هم پیدا کړي دي او حدیثونو کې هم دا مسله شته. نو و اسمانونه یو ځمکې دي، اسمانونه په یو بل د پاسه، ځمکې د یو بل لاندې. یو ښه تفصیل به انشاءالله په دې روانو آیتونو کې راځي. وهو بكل شيء عليم، او الله په هر څه باندې پوهه دی. دا د الله د توحید او د قدرت نښه ده، په هر څه پوهه دی. نو ځکه خو دا ناشنا نظام پیدا کړی دی. د ځمکې ته وګوره او د ځمکه کې چې څه دي، بیا اسمان ته وګوره او اسمان کې چې څه دي، د شپې ته وګوره، د ورځې ته وګوره، د نور ته وګوره، د سپوږمۍ ته وګوره، د ستورو ته وګوره، د موسمونو ته وګوره. دا د دغه پوهه ذات نه علاوه بل څوک نشي کولی. نو ځکه وهو بكل شيء علیم، الله په هر څه باندې پوهه دی. چا سره څه مناسب دي څه نه دي هغه ته پته ده. بیا د انسان له دا رزق د تقدیر دا هم په دغه اندازه کې لیکلی دی، هر انسان سره مناسب دی. نو ځکه د الله د فیصلو نه مخکې کېږئ مه، او مه د الله په فیصلو باندې اعتراضات کوئ. څه چې مناسب دي او څه کې چې انسان له خیر دی هغه رب العالمین د انسان دپاره لیکلي دي.